پکا غزبان دی باقی سبان دی می گوتی کری رابان دی او زرمی سوزی زکا کوم دا داستان یو بچاو دیر ظالم اور بیان ندا بادشاہ باوسی دو پا ملک دا شام اس باوکرن دا بیان در تا تمام او چی بلونا دا دا شمرکی دلی ندی ظالم ببی قصورا قتل بلے یولور بئی ہم نپری خوپکور کی او چی بوشوا خخولا بے پگور کی یو پر زلور لور کڑے پاک منانو نیکو کار پسوچن دد غزوانو پنام بیادی دلو بختیار ناقل پکر ور سرو خبیس یار نیو رزی بادشاہو تے او پخکار بیرتنو دخپل کور خبردار نیولور وخدے ورکڑی مزیدارا نپخائش باندی پورا حسن دارا او پنامی مشہورا تاج بیگم کرا اس قسم را شروع در تدغام کلا چی دمور بے پنظر شخ پللور پزڑگی باندی بے جوڑ شلنا سورا ویچی دا بشر بوجنی اس پر پلار اس کلان یم دا دی مرد تیارو چی خبر دا دی کسی نا بختیار شو دا غریب ہم پزرگی باندی پرہار شو نمورتے اوی ستجویز راتا اس خایا چی بابا لخورم لنکری بیزایا نو کدام لشواز بهم ورسر مرشما خیر دے زک دخپل پار پا مخ کی پڑشما موری ہوئی پکوہی کی بحثاتنا نستاد پلار نبی پٹالو یونا چی ترسو پوری ددی جنی جندن وینو طرح کے باپا کوئی کی اندرنوی ایپ کوئی کی بھئی پٹالو یولا لارے حسنو خبر ددی چلولا اور جو دختار بادشاہ را گئے واپس کورتا غدم کی دی سامیانو سنگورتا نو خبر نو دتا بیگم بی بی پہانا او چی مور ورسر کڑے دے کمال لنڈا چی زندگی بطیری دلائے او تاج بیگم بپا کوئی کیلوی دولا بختیار بلو یا ولا پنازنو اس خبر نہ دے دخزو برازنو نیا حسنا بختیار لالو بازار تا نوس بو غرزی گی دے دغم انگار تا چی واپس شود بازار نہ بختیار پلی مغد پارے راو للو پیزار مورتے ہوئی تاک بیگم بی بی باہر کائے دا پیزار تپخپو کی برابر کائے
دی پکور کې چې بندي مين شي خور د غم پتور کې تاج بیگم میرا بهر کړه د کوینا خپل مور ورته پیزار پخپو کوینا لا یو بوټي چې وکوزو په یو خپه کې د بادشاه د خپو اواز شو په کوڅه کې بادشاه نو داخل شوی لا پکور تاج بیگم آتی پنا کړه خپل مور درنه پاتې شو په ځمکه باندې بوټ چې بادشاه ولي تندی یې شلو بوټ وی چې شابه ښځې حال راته وسوایانو د دې بوټ شانې په کور کې راته ښایا زما نشته جنکۍ نه یې پالمه نارینه سړی په کور کې زه ساتمه او ښځې ډېرې بانې وکړلې بادشاه ته هېڅکله یې نه مني دغه بې ذاته او شابئ شابئ دا بسره راته بهر کوې نو ما د دې قیسې نه تاسو اوس خبر کوې نو بادشاه خپله ښځه ډېره که مجبوره نو د کوینې را بهر که هغه هوره نو د بادشاه چې په جینۍ باندې نظر شو ورته سور د ډېره قاره زناور شو نو بادشاه زر ورپسې توره وایستله نو بختیار وي کاره وجنې یې تسله نو که دې خوښه وي د کور نه یې بهر کړه نو دا درخواست زما منظور شاه به ته زر کړه بادشاه وایي هېڅکله نشي کېدلی دا پنیر روډ نیګوره د رحمان ګل په دکان کې تاسو ته میلاوي او بې د مرګه دا زمانه نشي تللی ای بختیار به یې په خپو کې غړېدلو نو دا غریب د خور په مرګ به جړېدلو نو آخر داسې بادشاه وي په دې شان دا درخواست به دې منظور کړم دا زمان نو کوتی شي ته د دې سره د کوره بیا بهله شي موهب زما د زوره نو بختیار چې دا خبره واورېدله نو خوشحالي په تندي وځلېدله نو دا درخواست ماته منظور شو بابا جانا د خپل خور سره به ځم په بیابانه نو دا سونو ځای ته لاړو بختیار زر تر زره یې یو اس کړلو تیار نو میا حسنه کیسه اوس شوله د خوند خور او ورور د روانګۍ جوړوي بند شروع کړه سامیانو ورته اوښکې مې بهیږي د چشمانو بختیار شولو روان په لوی سفر نو خدای دې خیر کړي ورته پیښ بشي ضرر نو د خپل خور سره راووتو د کوره اوس کیسه شروع کومه واوره نوره نو څه شپې ورځې چې یې وکړلو منزل ناګهانه ور داخل شو په ځنګل نو بختیار وي خور دلته اوس کوزېږه نو داسې کېږي ته په دې مخه پکېږه نو ستا په سر باندې به سر قربانومه سخته ستا سره به ټوله تېرومه نو چې څه لیک وي په قسمت هغسې کېږي نو تاج بیګم ستا په مخ کې به تېرېږي
یو جونګړه به زه جوړه کم فلحال هیڅ پروا نه لرم زه د چا په مال نو رزق خدای برا کوي روزي رسان دی نه دا یقین مې تاج بیګم په پاک سبحان دی نه تاج بیګم وی چې دا د زموږ برخه او سبا وکړو بس زما د داسې خوښه په جونګړه کې به دواړه اوسېدلو نه بختیار به سار ښکار لره وتلو بس تخکار په غوښو دوی کاوه ګزرانه نور هیڅ نه و په خوشي بیابان نو میا حسنه اوس به پویه شي په حال نه تاج بیګم به بختیار ته غوړی جال نه یوه ورځ چې بختیار ووت په ښکار نو غوږ مې کېدی سامعانو په ګفتار یو دیوره دې په جونګړه برابر شو دا بشر د تاج بیګمې په نظر شو په ښایست باندې د هر چا نه پوره وه نرمې شونډې چوارې زنې کوپره وه د ښایست مثالې نو په جهان نو بلې د بالک ستوری د اسمان تاج بیګم ورسېدلې پیغلتوب ته نو ارماني وه په پالنګ د ځوانۍ خوب ته تاج بیګم شوله په دیو باندې عاشقه هیڅ پروا د خپل رور نه کوي منافقه دواړه لاس پرې دغه دیو کړلو چاپېره نو ورځې ټوله هم د دې سره کړه تېره نو تاج بیګم ورته ویل چې واوره یاره نو هره ورځ دلته راځه ښه په قلاره زما ورور چې ښکار له وځي په سهر نو ماښام بیا کور ته راځي مه کړه خطر نو هیڅکله زما د وروره مه یریږه نو بندو بسې د مرګ وکړه خوشحالېږه نو یوه ورځ چې قضا نه کړې پیسه حال نو چې دې موړ کړم جانانه په وصال نو دیو چې واورېدو د دې جنۍ تقریر نو هغه دمې پسې ځان کړلو فقیر میا حسن د جنۍ نه دیو رخصت شو بختیار غریب بخته په مصیبت شو لنډه دا ده چې دیو لاړلو واپس نو تاج بیګم پسې جړېږي یو پلس تاج بیګم به پسې ډېره جړېدوله کشګوګل به په جومپړی کې اوسېدوله چې د ښکار نه واپس راغی بختیار نو هیڅ خبر نه دی د خور په دې ګفتار نو ستړی شوی و غریب د حده ډېر نو تاج بیګم ته یې ویل چې مه کړه دیر نو شابه خورې دغه غوښې ضرورتې کړه نو ترېنه جوړې په دې اور باندې ټیکې کړه زما خورې وږی شوی یم زیات په ما شوی دی د ولږې نه فساد نو تاج بیګم به چې دا غوښې ورتولي نو نیمې غوښې به یې دې ولپټولي نو زمانه به تېرېدله په دې شان نو غوږ پکې ده چې اوس څه کېږي بیان نو یوه ورځ تاج بیګم وې دیوه یاره دا خبره درته کومه مزیداره نو
څه سبب ضرور د مرګ راته راښایه چې دی مړ شي بیا د ځان سره مې بیایا خامخا به دا هلک وجنې دلبره ستا په سر باندې زه تېره یم د سره نو چې اوزګار د دې هلک نه شو مونږ دواړه بې خطره به مونږ شو غاړه په غاړه نو دیو چې واورېدو د دې جینۍ بیان نو ورته یې وویل داسې وکړه دا زمان نو چې د ښکار نه دا هلک راغی واپس در براولي په خېټه او ته په قص نو چې تپوس ستا نه وکړو کوم ساعت نو دا بیان به ورته وکړي امانت پی په کار د منظرو دي زما رورا نو په ځنګل کې ملاویږي ورشه ګوره نو چې دی لاړلو ځنګل ته تاج بیګم نو واپسې نشي راتللی خورم قسم تاج بیګم په دې خبرو شوه خوشاله خوشاله دیو ته وویل داسې ښه ده زما لاله چې دی راشي زه به جوړ ورته دا دام کړمه نو دا بیان به یې په مخ کې زه تمام کړم نو میا حسن ځان ساته چې نشي ګیر نو دشمنان دې په هر لوري شلو ډېر بختیار د ښکار نه راغی هغه دم نو درد راوستی و په خېټه تاج بیګم نو بختیار ورته ویل چې ولې خوري نو څه سبب دی چې لګیا په دومره شوري ورور درد مې دی په خېټه باندې زیات نو د دارو چرته کې وکړه معلومات نو په په کار د منظرو دي مال رورا نو په ځنګل کې ملاویږي ورشه ګوره نو وږی تږی بختیار شو ور روان او منزلونه کوي په خوشي بیابان پرتوا جړېدله خرجېتلی و په خپه کې کړېدله نو منظر یې چې ولیدلو دغه ځوان نو ورته یې وویل چې په ما شه مهربان نو راشه دا ازغیر زما د خپې نه لرکه ډېر تکلیف دی راته شابه ځوانه زرکه نو راوي وایي پخوا هر شی وګویان نو ځکه وکړو منظر یې داسې بیان نو بختیار چې ترېنه غنا وویستله نو منظر یې په دې نیکۍ خوشحاله شوله نو ورته یې وویل ځوانه څه دي پکار نو چې پوره کړما په دې زستا بیګار نو بختیار وی پکار مې ستاسو پیدي تېرې کړې مې په دې پسې سختۍ دي اے منظر یې وی چې پیتا نه قربان شه که نور څه لګي نو
راته ګویان شه هم ویښته به تاله درکړم زه خپل در سره به نصیحت واوري اول او چې څه سخته شي په تا باندې راپېښه دې ویښتو ته به ور ورته کړي د بېخه مونږ به تا ته را حاضر شو هغه دم په دشمن باندې به مونږ جوړ کړو ماتم نو میا حسن چې کوټه د چا تقدیر شي که بادشاه د زمانې وي خو فقیر شي نه بختیار د منظرې نه رخصتېږي نو خدای خبر دی چې به څه مخه پیښېږي بختیار چې واپس راغی سلامت نو ورته پیښ نه شو په لاره مصیبت نو تاج بیګم چې ژوندی ولید خپل رور د خفګانه به لیدلو به پرې اور نو بختیار چې ولیدله تاج بیګم په زړګي خوشحالي شوه خفګان کم ما خوی چې خور زما به وي بیماره در پسې به مې جړل په ټوله لاره نو پی مې تاله دي راوړي زما خوري نو زر یې اوس که چې پېښه شي غم خوري تاج بیګم چې ترنه واغستلو پی نو پټي واړول بې ځایه دغه سپی نو ورته وویې چې په پیو باندې ښه شومه نو اوس د ښکار تکل کوه د ولږې مړه شومه نو هغه وخت کار له روان شلو بختیار اوس به راشي تاج بیګم بیبي له یار نو غریب خوري د ډېرې ولږې نه پټونه نو په هغې باندې تېروي د خپل وختونه نو بختیار غریب د ښکار په ځای کې پرېږده نو راشه غوږ د تاج بیګم بیان ته کېږده ای چې دې ورځې دوباره په کوم ساعت ټول بیان ورته دې وکړو امانت ای وی چې یاره تا ویلي وو دروغ هغه ځوان را رسېدلی دی خروغ دیو چې واورېد بیان نو حیران شو او وی چې څنګه را واپس دغسې ځوان شو دی ویل چې تاج بیګم مه خفه کېږه بندوبست یې د مرګ وکړه خوشحالېږه دوباره یې داسې ځای ته ورلېږمه نو چې بیا د راتلو نه وي هډو تمه په ځنګل کې وي ډېر زیات مرو مارغان انسان نه پرېږدي ژوندی دی یو په شان نه درد به راولي په سر باندې فلحال چې دی راشي بیا ترې وکړه داسې سوال نه پی په کار دي ما لروره د مرغانو مهربان دي دا مارغان په انسانانو دی ویل چې تاج بیګم زه در نه لاړم نه دا هلک به خامخا در نه مړ غواړم نو تاج بیګم ورته ویل چې ډېره ښه ده نه دا خبره خو څه دومره ګرانه نه ده نه چې د ښکار نه راغی دی په کوم زمان نه زه به وکړم ورته دا رنګي بیان نو الغرض چې واپس راغی بختیار نو تاج بیګم یې ورته وکړو دا ګفتار نو وروره درد مې دی راغلی اوس په سر نه د ډېر تاوه زما کم شلو نظر بختیار ورته ویل چې زما خورې تاله څه به درکول زمونږ مورې تاج بیګم ورته ویل واوره خبره چې په سر به زما درشو برادره ای د مارغانو پیاده مال را کولو نو په هغې به مې د سر درد کمېدلو
وکړه غم دا دارو به تاله راوړم په یو دم چې سهر شو بختیار شو را روان منزلونه کوي په خوشي بیابان میا حسن چې په ښځو کوي اعتبار هغه کس به همیشه وي خوارزار په نوي روډ کې اوراد رحمان ګل په دکان کې میلاویږي په کراچۍ کې شهزاده په دکان نو بختیار مهو مارغانو ته قریب شو هلته کېناستو ډېر ستړی دا غریب شو او یوې ونې ته یې ډډه وهله نو پریشاني به یې په سترګو کې راتلله په دې ونه کې وه جاله د مرغانو چې بچي ورپکې ناستو سامعانو نه یو ښامار راغی په ونه باندې سم شو د مارغانو په بچو باندې ماتم شو نو بچو جوړ کړلو په ونه کې چغار په دې شور باندې راویښ شو بختیار نو چې یې ولیدو په ونه کې ښامار نو زرې غشې او لینده کړلو تیار نو په ښامار چې ګزار وکړو دغه ځوان نو سر د لاندې په ځمکه کړو ځان بیا ود شو بختیار د ونې لاندې غوږ پکې د چې اوس څه کېږي په وړاندې نو مور او پلار چې د بچو رالا قدم شو حیرانه چې ولید بني آدم او راته ښکاري چې بچي مې دي خوړلي خامخا یې ژوندي نه دي پرېښودلي نو د یو بل سره یې شور په خوله کې ژبه شو کدا چې اخلي زه به یې کړم زري زري نو چې بچي مو شي آزاد د خطرې بل ویل چې به یې پوټي پوټي کومه دا پوټي به یې په اسمان ولګومه راوي وایي مې مارغان ډېر طاقت وروي د ځنګل په ځناورو زورور وي نو چې نږدې شو خپلې جالې ته مرغان او دا بچې په ژړا شو هغان نو ورته یې وویې که زموږ یې مور او پلار د دې ځوان خاطر به وکئ په بار بار نه یو ښامار په مونږ پسې وراختلی نو چې دې ځوان دې په لینده باندې ویشتلی که مو نه راځي په مونږ باندې یقین نو لاندې وګورئ مړ پروت دی په زمین د مارغانو چې ښامار شو په نظر په دې ځوان یې تسرالو برابر بیا ودرې لمدې کړلې مارغانو په دې ځوان وشیندلې سامعانو بختیار چې شو راویښ په کوم زمان نو دې مارغانو ورته وکړو دا بیان ځوان وایه چې په زړه دې څه حاجت دی چې تېر کړې ورپسې تا مصیبت دی بختیار ورته بیا وکړله کیسه نو مارغان پوه شو په دې مباحثه بیا یې خپل پی ورله ورکړه ډېر په مینه بختیار ته یې ویل واوره نه
راز بینا دلتا نشتا بنیادم زمون وطن دے چاچ تیرا ریگلستا دشمن دے بختیار ورطا ویل چه داسی کیگی دا پخپل قسمت بما ترا رسیگی بیا مارغان ورلور کو خپل وزر ورته وکړو دا بیان ټول سراسر چې سخت پتا راله مهربانا دیو درته به ورته کړې ځوانا بیا یې ورکو بختیار له اجازت نو د ځنګل نه را روان شو سلامت میا حسن ټیټا بټوای دا حال دی هر سړی د شیطانانو په مثال دی بختیار وکړو منزل په بیابان نو ور داخل شو په جونګړه هغه آن نو تاج بیګم ورته کاته په ډېر غضب نو یو زرعی ورلو نکړو ادب نو بختیار د حد ډېر شلو خوشاله نو چې ولید ژوندی دغه د جاله بیا چې پی ورله ورکړه کوم سات تاج بیګم ورسره وکړو زوړ عادت پټې کړې کړلو بهر د ډېره کاره بیا یې رور ته داسې وي په قلاره روره ښه شومه په پویو باندې ډېره خو د ښکار غوښه دې نشي چېرته هېره سهر بیا ښکار له روان شو ببرشیر نو په ځنګل کې ګرځېدلو ګیر چاپیر چې جونګړې ته دیو راغی کوم سات تاج بیګم وی پتا دي شي لعنت نو هلک بیا ژوندی راغلی دی واپس څه تکلیف ورته پېښ نه شلو یو خس دیو چې واورېدو بیان شلو دلګیر په نوي روډ رنګ والا رحمان ګل په دکان کې میلاوي کراچۍ ښار کې د عظیم خان په دکان کې د شهزاده په دکان کې میلاویږي شهباز په دکان کې بانقل میلاویږي نو والله بیا اوس د مرګي جوړې تدبیر تاج بیګم یو ځل بیا په خدای توکل دی دې پیرې له خو راغلی اجل دی یو رسۍ به تاله راوړم دا زمانه چې پوره دې کم د خوب زړګي ارمان او چې د رور د ښکار نه راغی کوم سات ورسره به وکړي دا منافقت نو د هغه سره به ټوکې ته شروع کړي دواړه لاس به یې بندي ته په ورو ورو کړي په رسۍ باندې بیا یې وتړي ښه کلک یو ذره چې در نه و نه وهي ړق زه به پټ ناست یم تاسو ته دلیلو فرمایش ته وحید ګل او د ګلزار او د مرداني او د ښایسته رحمان او د میردوست خان او تاج بیګم بیا به ما راوبلي بیا یې دیو ته داسې وي تاج بیګم نو خامخا به دا هلک زه وتړمه دې سره دیو هلته کېناستلو غلی بختیار راورسېده جل وهلی او چې دی
نصیحت تاج بیگم ور سره وکړو مصلحت رور لوبو ته مې زړه شوی ډېر زیات دی ومې یوازې خراب شوی مې طبیعت دی پر رسۍ باندې به تړو مونږ یو بل ما به وتړي د ځانه ته اول نو بیا به وتړم تاله دواړه لاس روره ونه کړي پړکې څه وسواس بختیار غریب نادان دی نه پوهېږي بې قصوره به په دام کې راګیرېږي په سینې باندې وتړله نور نو بیا یې پرانستله واوره بیان نور یا حسن اوس نمبر د تاج بیګم دی بختیار غریب شوګیر نصیبې کم دی په سیلۍ ورله وتړل لاسونه دا ظالمه په خپل رور کوي ظلمونه تاج بیگم چې وتړلو بختیار نظر تر ذرای دا دیو کو خبردار دیو ښکاره شو هغه د موره بیان بختیار چې ولیدلو شو حیران ورته وی شاه بوایه راته زره چې راغلی یې دلې څه په هنر دی ویل چې یم ستا د سر قاتل نو ستا د مرګ دپاره اوس یم قایل تاج بیګم ورته ویل چې یاره شابه زری پرې باسه په ځمکه د جوابه بختیار چې تاج بیګم ته وکتله ورته ډېر په غټو غټو ژړله نو ولې خورې شوې زما د سر قاتله نو ته خو ماته ښکارېدې ډېر حاصله تاج بیګم ورته وي چپ شه دروغجونه اوس به وګرځوم په تا باندې میچانه تاج بیګم وی چې یاره مه کړه دیره دواړه سترګې تې وباسه په شمشیر په ځنګل کې به دی ګرځي کور وکړه آخر مړ به شي د لوږې نه ډېر زر په دې کې د کان پته یاد ساتئ شالیمار میوزک سنټر بازار بټخیله د وحید ګل دکان دیوتی ویستلی دواړه سترګې غبرګې بختیار باندې پریستې د غم ګرګې
چې انسان نشته په دې ښار کې نو یاره راله هغه دم په بختیار کې نو آخر راغی د خپل پلار بنګلې له شعر نور دننه شلو ګورې ګیر چاپېر د بنګلې نه یې بهر وتل اوس نو بختیار شو دننه په هوس نو یو بشري په نظر شو د بلا پته د ټول حالو لګېدله یا قربانو دا بیګم هم بختیار پیژندلو لیدلو او د یو بل سره یې وکړو خیر په خیر او په بلا شوه خوشحالي دا ډډې راشه درشه دواړو وکړه ښه په مینه پټ په زړه کې ورته غله ده دا بېدینه بلا وي چې خفه نه شي مېلمه او راشه کښېنه ته زما سره سیلمه نو د خوړلو ورله جوړ کړو بندوبست بختیار غریب راګیر شو په قفس ناول ووته پس پسې بلانو بختیار په زړه کې وکړه دا سلام خامخا مې دا بلا خوري اندامونه تمه قطې شوه زما د خپل ژوندونه
شیره و ګودرونه چې به څنګه د بنګلي نه شم بهر اخر ووتو بختیار د دې بنګلې نه اوس خبر به شي د نوي معاملې نه دا غریب په منډه زغلي لکه شیره د بلا د هرې ګورې ګیر چاپیر اسکي وخوړو بلا ټول امانت واپس راغلل بنګلي تا په هیبت ګوري څه چې هلته نشته دی بختیار یا په دې وشو ناڅاپي د بم ګزار هغه دم شوه د بنګلي نه را بهر بختیارې شو ډېر لرې په نظر ورپسې شو روانه دا په منډه لکه سپی چې وي خلاص شوی د کولنډه فاصله په منځ کې لږه شوله پاتې بختیار غریب ستړی کو بې ذاتې څلور ونې مخکې راغلې په قطار او یوې ونې ته ورخوتو بختیار بلا هم په هغه دم ورسېدلی هغه ونه په غاښونو ویستله بلې ونې ته دې ټول کړلو بختیاره هغه بله یې هم ورتاو کړه په ډېر کار آخر پاتې یوه ونه شوله روره اوس کارونه د الله د قدرت ګوره بختیار ته شو را یاد میو مارغان چې وزرې وي ورکړي کوم زمان نو هم ویښته ورله ورکړي منظرو چې ساتلي بختیار ډېر پخوارو هغه دمې د بکرو نوي ستورو دا وزرې پیستی کړه دي بلپوره راحاضر شو هغه دم میو مارغان بیا ویښتې کړو سپي په هغه آن نو منظرې هم را حاضر شو په هیبت نو ورته وي ځان سدي د خدمت نو بختیار وي لاندې وګورئ بلا د مصیبت دی منظرو چې ولیدله دا بلا نو یو ذره یې په حصو نه کړه ایله نو یو خانګۍ په مینو د مارغانو بله خانګې منظرو کړه په لړزان نو دا بلا یې په منصري کړله روره راشه دلته د الله کارونه ګوره بختیار په عمر پس شلو خوشحاله او چې بلا شو په تېره چاړه حلاله یا حسن د ټیټابت کیسه پوره کړه او په ټول سات کې رحمان ګل ورکاره کړه سترګې کچکول دیدن خیرات دی یم ملنګ کچکول
ټول کې غواړم خیرونه خیر به پکلي کې راټول کم ستاسو چنیله به په صبر خوري سترګې مې زړه ته په ډاره شوې چې مین کوي اوښکې مونږه تویوونه په دې کې زړه ته ګناه نشته او نشته سترګې ګوري زړه پې حلامی شي ګټلې مالې د سیلاب په مخ کې ځي ګړه پر هنې پیوند ناخلي که پر هر نوم یار مارګي دوړوینا درځي دو تر جندنی ما کنیما او دړ په سر کې متا د جوړ شداونه درشینا چې لا سخفي ور پورې نوي او نوي او چې سر کې دوه سترګې لري غمجن به وي چې د اشنا دیدل کې نه خوښیاما سترګې په مینه را نږدې که تا به په دې سترګو جان